السلام علیکم ګران مینوالو په خیر راغلاست انګلیش ټو پښتو یوټیوب چینل ته. نن چې دا ډېره ښکلې ویډیو ده د ریلیشنز په باره کې ده. په تېره ویډیو کې موږ ریلیټیوز وویل، خپلوان، او نن چې ده کوم چې موږ ستاسې اړیکې سره لرو هغه ته څه شی په انګلیش کې ریلیشنز، په انګلیش کې هغه ته ریلیشنز وایي. اړیکې RELATIONS ریلیشنز معنا اړیکې سیسو. او په نوی پیج کې به موږ تاسې د دې څخه د دې په باره کې ډېر زیات زده کړو. او که چېرې تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو اوس تاسې په یوټیوب کې سرچ کړئ انګلیش پښتو، ستاسې په مخ ته زموږ چینل راشي، تاسې درسره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. او بله خبره دا ده که چېرې تاسې غواړئ چې زموږ محنت ضایع نه شي نو تاسې ویډیو لایک کړئ. چې چېرې تاسې ویډیو لایک کړئ داسې داسې معلومېږي چې زموږ محنت نه ضایع کېږي، خلک یې ګوري. ډېره مننه. اوس وروسته خپل سبقه طرف ته و دا تاسې وینئ د دې مخ ته کلاینټ لیکلی دی. د دې معنا دا ده CLIENT کلاینټ. کلاینټ معنا خریدار. کلاینټ معنا خریدار. دا دوه خلک دي او سودا سره کوي. دا دې ته په انګلیش کې وایي کلاینټ. CLIENT کلاینټ. کلاینټ معنا خریدار. کلاینټ معنا خریدار. کلاینټ معنا خریدار. اوس په یو نوی سفر واړو کسټمر. ناټ بعضې خلک وایي کزمر. هم څه دی خو زه خپله چې زیاتره خلک چې وایي هغه کسټمر. که چېرې داسې تاسې د زیډ اواز د ایس ته ورکړئ هېڅ فرق نه لري. یا د زیډ معنا د زار او د زې دا رقم اواز که تاسې ورکړئ فرق نه لري. کسټمر رانیونکی. I'm your customer. You are my customer. Customer COUSTOMER. customer معنا رانیونکی. CUSTOMER. customer معنا رانیونکی. اوس به یو نوی پیج خلاص کړم. په هغه کې به یو بل ورډ زده ګسټ. GUEST. ګسټ معنا میلمه. کله چې تاسو ته میلمه راشي و هغه ته په انګلیش کې وایي ګسټ. میلمه ته په انګلیش کې وایي ګسټ. GUEST ګسټ. میلمه. که تاسو لیدلی وایي ګسټ روم. تاسو په پښتو کې کوټه یا د میلمه کمره. ګسټ روم د میلمه کمره. او په میلمه ته په انګلیش وایي ګسټ. میلمه. ګسټ. GUEST. تاسې یو بار وایست. اوس تاسې یو لور. LOVER. عشق مین. عشق مین. لور عشق یا مین. عشق ته هم وایي مین ته هم وایي. دا تاسې باید ولې هېڅ فرق نه لري. هر یو تاسې زده کوي خو دواړه د زده کې ډېر سبب وي. عشق مین. LOVER. لور معنا مین. اوس په نوی سفر own. It is my own book. دا زما خپل کتاب. It is your book. دا ستا کتاب. own. OWN. خپل. own. It's your own. دا ستا خپل دی. OWN. ته په موټر کې سپورې دا سړی ته it is your own. دا ستا خپل دی. Is it your own. دا ستا خپل دی. OWN. own معنا خپل. نوې صفحه به راواړو. student. زده کوونکی. طالب العلم. STUDENT. student معنا زده کوونکی. student معنا زده کوونکی. student معنا زده کوونکی. ډېره مننه. نوی پیج به راوړو. تاسې بار وایست چې څومره کوشش مې کېږي هغومره زیاتې وایست. په دې کې ستاسې تاوان نه دی. هر توري لس واره ووایست ستاسې پکې ګټه ده. teacher. TEACHER. teacher ښوونکی. کوم ښوونکی. TEACHER. teacher معنا ښوونکی. نوی پیج به راوړو. friends. friends.
friends friends معنا ملګری friends معنا ملګری friends friends friend معنا ملګری انډوالان ودې په انګلیش کوي friends که چیرې friend رالی هغه بیا دلته د یې ټکي لاندې راځي ملګری که ټکي نه ورکړل کېږي زیاتره ټکي نه ورکړي ملګری friends که چیرې friend راغلی بیا یو ته وایي که اس سره بیا دوه ته وایي داسې تاسې باید ولرئ او اوس د کوم چې ریلیټیوز او ریلیشنز دا ختم شول اوس موږ تاسې به څه نور شیان سره زده کړو اضافي چې د دې سره تعلق نه لري د سونا او د دې جلویز تعلق لري د سونا سره تعلق لري چین CHAN چین زنجیر چین CHAIN چین زنجیر چین معنی زنجیر diamond almas I like almas diamond 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 معنی الماس diamond معنی الماس diamond ring د الماسو ګوتمۍ د الماسو ګوتمۍ فرق نه لري که چیرې دلته د ورکې خو ډېر سوی اوس ما څه ایر سوی دی diamond ring د الماسو ګوتمۍ diamond ring د الماسو ګوتمۍ air tops غوږوالي دې ته نه د تاسې به ان شاء الله په تصویر به هم سره خلاصوي air tops غوږوالي درته ته وګورئ دلته هم ورته وګورئ رقم سټایلش هم اکسلیک ټکلو air tops غوږوالي air tops سپلینګ مې نه درته وایي برته به شاته راستم EARTOPS air tops غوږوالي air tops gold 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 معنی سره زر gold 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 معنی سره زر gold معنی سره زر golden ring د سرو زرو ګوتمۍ خو ماته دا ګوتمۍ د سرو زرو نه معلومیږي خو بیا هم تاسې دا ولیکل د سرو زرو چې golden ring د سرو زرو ګوتمۍ golden ring د سرو زرو ګوتمۍ necklace neck معنی غاړه موږ تاسې ویلی دي په پارټس آف باډي کې موږ ته دا neck ویلی دي دا غاړه ته وایي less امیل necklace NECKLACE nose NOSE pen PIN charcoal nose pen NOSE nose PIN nose pen charcoal ring 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 ګوتمۍ RING ring معنی ګوتمۍ RING ring ګوتمۍ silver سپین زر SILVER silver سپین زر ایمنټ ویډیو باندې شروع ده کنه ده شو ویډیو ساړی کول کړه خیر نوې صفحه براوړو امید لرم چې ویډیو به شوي silver ring SILVER silver ring د سپینو زرو ګوتمۍ silver ring د سپینو زرو ګوتمۍ دا غولو کوم چې موږ تاسې د ګولډن او د سیلور په باره کې وویل سیلور مې وویل او ګولډن مې وویل چې سپین زر ته څه وایي و سره زر ته څه وایي په روانه ویډیو کې موږ تاسې ماینرالز ووایي زه به تاسې ورځ ښکاره کړم دلته چې یوه رالو
ځکه چې د ویډیو د 10 منټه څخه زیات شي بیا خلک یې زیاته نه ګوري، بیا پیدا هم نه لري. ماینرلز معادنونه دا به موږ تاسې په روانو ویډیو کې تاسو اوس ښکاره کړم څه دا وینئ پټرولیم د ډبرو تیل صحیح شو. دا به انشاءالله په روانو ویډیو کې موږ تاسې دا ګرده ووایو که چیرې تاسې موږ چینل سره در سره سبسکرایب کړی نه وي نو تاسې کولی شئ په یوټیوب کې موږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور در سره لایک چیرې تاسې لایک کړئ موږ ته ډېره پیدا کوي. او بله خبره دا چې د هر شي په باره کې ویډیو غواړئ تاسې کومنټ وکړئ. ډېره مننه، د خدای په امان او په دعاو کې مې ضرور په یاد لرئ.